محترم مرګري پوښتنه کړې ده مړي پسې درېیمه خیراتونه کول څنګه دي د ثواب په نیت باندې. محترم مرګري د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې مړو پسې خیراتونه کول جایز دي، خو البته تعین د ورځې پکې نشته ده چې درېیمه کوم نور نه کوم، په څلوېښتي کوم نور نه کوم، کال کوم نور نه کوم. نو دا په شریعت کې نشته. مطلق مړو پسې خیراتونه کوه، که په اول ورځ دومې درېمې څلورمې، دا د احناف مسلک ده. او که چېرته خاص د درېمې پکې نیت وای چې درېمې کوم او ثواب هم دقه لري، نو بیا دا د احناف د مسلک سره ټکر لري. بحر رایق لیکي فإن من صام أو صلى وتصدق وجعل الصواب لغير من الأموات والأحياء جاز ويصل الصواب وإليهم عند أهل السنة والجماعة. همدارنګ بحر رایق کې والأصل في أن الإنسان له أن يجعل الصواب عمل لغير صلاة أو صوم أو صدقة أو قراءة. دا بحر رایق دریم جلد صفحه 950. همدارنګه بحر رایق دویم جلد صفحه 212.